طالبانو پر پاکستاني ځواکونو قیامت جوړ کړی. په تیراه کې نږدې 40 پوځیان وژلي دي. د بشپړو جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې د روانې نومبر میاشتې په لومړیو 3 اونیو کې لږ تر لږه 55 امنیتي ځواکونه په نښتو او ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویل د نومبر په لومړیو 20 ورځو کې 55 امنیتي ځواکونه وژل شوي. په داسې حال کې چې 13 میاشتې په همدې موده کې 13 تنه پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي وو. په تیرو 20 ورځو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال 3 شکمن وسلوال هم وژل شوي دي. د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ د معلوماتو پر اساس په اکتوبر میاشت کې 2 امنیتي ځواکونه وژل شوي وو چې د روان کال تر بلې هرې میاشتې ډیر شمیر دی. یوازې د اکتوبر میاشتې په وروستیو 10 ورځو کې 2 امنیتي ځواکونه وژل شوي وو. اکثره بریدونه په 2 ایالتونو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ترسره شوي دي. په تیرو 10 میاشتو کې په پاکستان کې د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو لوري 215 بریدونه شوي دي چې له امله یې 951 کسان وژل شوي او 916 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د پاکستان امنیتي او پوځي ځواکونو مخالفه وسلواله ډله TTP چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې فعالیتونه کوي د پاکستاني پوځ وژل کېدو د ارقام 4 برابره کم ښیي او زیاتوي چې 13 اکتوبر میاشت کې له 250 زیات پاکستاني ځواکونه وژلي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان کړي دي. دوی همدار زیاده کړې ده چې 13 ورځې په تیراه کې د پاکستاني پوځ په یو پوسته برید کې نږدې 40 تنه پاکستاني ځواکونو ته مرجو ولاړولې ده. د TTP سرتیرو یو خبرپاڼه کې راغلي چې ژر به دوی د نومبر میاشت کې د پاکستاني ځواکونو د تلفاتو میاشتنی راپور له رسنیو سره شریک کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لوی لامل شه.